أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه و پاچهانو ته د لیک او رسالو د لیږلو واقعات بیانول، او د هغو په جمله کې مو د هغه آخري لیک او رساله بیان درته وکړي چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و پاچهانو عبد او جعفر ته ولېږل شوه، او هغو دواړو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وایي ما ته یې د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړي، او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت به کاوه دوی زما شک و مکان و. د دغه قصې څخه دا معلومیږي چې دغه لیک د نورو پاچهانو تر رسالو ډېر وروسته لیږل سوی دی، او شاید د دغه لیک لیږل د مکې مکرمې تر فتح وروسته و. اوس نو د دغه رسالو په لیږلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دعوت د مځکې و اکثرو پاچهانو ته ورساوه چې چا ایمان راوړي او چا انکار وکړي. په هر حال د هغه کافرانو فکر په دغه موضوع مشغوله سو، او دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه او دین سره آشنا او باخبره سو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالو او لیکو په باره کې معلومات و چې د هغو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې د جزیرة العرب د شاوخوا پاچهان څنګه و اسلام ته داخل سو. دغه د رسالو د لیږلو په موده کې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د شاوخوا و ځینو سرکشو قبیلو ته سریې یا ټولۍ لیږل کېدې چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجاع ابن وهب رضی الله تعالی عنه و هوازن ته ولېږي چې وهغو ته جزا هم ورکړه او غنیمتونه هم ځینې راوړه. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ټولۍ د غالب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و قدید او د بنی ملوح قبیله ته ولېږل چې غالب رضی الله تعالی عنه هم د هغو څخه غنیمتونه راوړه. حال دا چې دغه قبیله ډیره لو او قوي قبیله و، ځینې وتښتېدل او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوسته. سره د دې چې د مسلمانانو شمیر فقط 10 نفره وو، خو دغه کامیابی سبب دا و چې دغه بنو ملوح د قبیله مشر حارث ابن مالک خپل منظم لشکر د یو بل ځای د حمله او چورولو د پاره لیږلی وو. په دغه وخت کې چې د هغو لشکر د حمله د پاره بل ځای تللی وو، غالب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه او غنیمتونه هم ځینې را رهي کړه. کوم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنی ډله د بنو ملوح څخه راووته، د هغو لشکر راورسېدی او قوم حال ورته ووایه چې مسلمانانو حمله را باندې وکړه، زموږ مالونه یې واخیسته او حیوانات یې بوتله. هغه لشکر په مسلمانانو پسې را رهي سو. اوس نو د بني ملوح پوره لشکر په 10 نفرو مسلمانانو پسې دی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دونه را نږدې سوه چې موږ یې وینو، هغه پوره او کامل لشکر دی او موږ 2 نفره یو. دا مو یقین سو چې اوس مو نیسي او وژني مو. موږ په دغه فکر کې یو
غالب رضی الله تعالی عنہ وایي والله اسمان صاف وو، هیڅ اوریاز نه و چې یو واري پر اسمان اوریازي پیدا شوه. څو باران شروع شو، هغه لشکر را پسې دی، قریبه د چې راورسېږي، خو دونه شدید باران وسو چې سیلونه وبهېده. د سیل قدرت خو در معلوم دی چې موټر د بار سره وړي په دشتو کې چې سیل راسي لکه یو ډېر لوواله یا رود چې بهیږي او څوک نسی تر اوشتلای یا پوری وتلای. غالب رضی الله تعالی عنہ وایي دغه لوی سیل زموږ مسلمانانو او د بنی ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهیږي. کفار نسی کولای چې تر دغه سیل راتیر سي او موږ الله جل جلاله دغه سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو. بیانو د مؤته تر جنگ د مخه اخرنی سریه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولېږل هغه د عمرو بن کعب رضی الله تعالی عنه سریه و. دا سریه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 14 نفره ذات الاطلاع ته د دعوت لپاره ولېږل. ذات الاطلاع د وادي القرى و شمال ته واقع دی چې و شام ته ډیر نږدې دی. دغه سریه د جنگ او حمله د پاره نه و بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ د پاره و. د دوی سره د جنگ د پاره اسلحه هم نه و ورسره. دغه ډله 600 کیلومتر لري د دعوت د پاره ولاړ. ورونو د اصحاب کرامو و همت او صداقت ته متوجه سي. 600 کیلومتر د کفارو په مځکه کې پیاده ځي چې هلته د الله جل جلاله و عبادت ته خلق راوبولي. ما او تا د اسلام د پاره څه کړی دي؟ څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده. هلته د غساسینه قبیله په خبره سو او حمله پر وکړه. بیل یو نفر نور یې ټول شهیدان کړ. هغه یو نفر چې هغه هم زخمی شوی وو خو شهید نسو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال او خبر وروړي. اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څو واره تیری او تجاوز وسو. دا دریم وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د غسان قبیله ته جزا ورکړي او دغه مقصد د پاره مسلمانان راټول کړ. مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې به روم د دوی کومک کوي او بالمقابل د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي لکه امریکا او اسرائیل. نو د غسان د قبیله سره جنگ آسانه کار نه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غساسینو پر ضد د جهاد اعلان وکړ او وی فرمایل هر مسلمان چې ودغه جنگ ته وتلای شي باید ووزي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ټول 3000 نفر راټول شو چې تر دغه وخت پورې دغه د مسلمانانو هغه لوی لشکر دی چې سره یو ځای کیږي. دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لشکر شمیر و 3000 نفر ته رسیږي. مقصد دا چې د غساسینو د جنگ د پاره 3000 نفر مسلمانان سره یو ځای شو. دغه جنگ هغه لوی او سخت جنگ دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې کړی دی. دغه جنگ د نصاراو د شارو د فتح کولو د پاره شروع او مقدمه بلل کیږي. دغه جنگ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شو چې د 690 عیسوي کال د اگست یا سپتمبر میاشت و. مؤته یو کلی دی چې په شام کې د بلقا و شار ته نږدې دی او د بیت المقدس څخه 2 منزله لري دی. او د دې جنگ اساسي سبب دا دی لکه د مخه چې مدرته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ پلاس د بصرا و پاچاته لیک ولېږي. پلار کې شرحبیل ابن عمرو الغسانی پر پیښ شو
چې دغه شرحبیل د شام د مځکې پر بلقا حاکم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یې ونیوی او بیا یې شهید کړ. د سفیر یا قاصد وجل دون لوی جرم دی چې د جنگ تر اعلان لا هم لوړ دی. دغه کار پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکړ. نو ځکه دغه لشکر چې شمیر یې 3000 نفر وو د غسان د جنگ د پاره آماده کړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر د پاره آمران یا قومندانان وټاکل. وی فرمایل د لشکر آمر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی. کچیر زید ووجل سو بیانو جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه قومندان دی او کبیا جعفر هم ووجل سو بیا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه قومندان دی او که هغه هم ووجل سو بیا د مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوش او انتخاب کی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته سپارښت وکړي چې د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجلو ځای ته ورسي او د هغه ځای څخه به د اسلام په دعوت شروع وکړي. کې اسلام قبول کی خو شدشه او کې اسلام نکي قبول نو د الله عز وجل څخه پر دوی مدد وغواړي او جنگ ورسره شروع کړي. او وی فرمایل د هغو کسانو سره چې پر الله کافران سوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کړي مگر هو غدر او خیانت بنه کوي کوچنی او شذ بنه وجني او نه به شیخ فانی سپنجری وجني نه به هغه څوک وجني چې تنهایی اختیار کړی وي او په صومعه کې ناست وي نه به د خرما یا نور درخت پرې کوي او نه به کم تعمیر نړوي. سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر دغه د اسلام د جنگ قوانین دي خو تاسو نن ورځ د هغو کسانو د جنگ د قوانینو سره قیاس کړئ چې د بشر د حقوقو بیرغ یې په لاس کې نیولې دي د ښځو او کوچنیانو د حقوقو نارې وهي. آیا دوی په خپل جنگو کې د ښځو او کوچنیانو د سپنجرو او بی‌طرفه انسانانو کم مراعات کړی دي او که زهر آلوده بمان پر کورو او شارو غورځوي چې د وژلو پرته د مریضوي آثار یې تر کلو کلو پاتې کیږي. پر دې موضوع ډېرې خبرې کېدلای شي خو هغه تفسیرې به تاسو ته پرېږدم مګر د حق او عدالت په ترازو سره حکم وکړي. دغه لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ په حرکت امر کړي او لشکر هم د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. په دغه وتلو کې ودې ته اشاره ده چې د جمعې په ورځ سفر جائز او روا دی. که څه هم ځینې خلک په دې کې شک لري چې آیا د جمعې په ورځ سفر جائز دی که یا، خو دغه لشکر د جمعې د ورځې په سهار کې حرکت وکړي. هو د جمعې په ورځ سفر منع دی خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل سي او المنځ پر خلق واجب سي بیا نو سفر منع دی. خیر لشکر د غسان و طرف ته حرکت وکړي مگر عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ د لشکر څخه پاتې شو ځکه هغه د ځان سره فکر وکړي چې لشکر د حرکت او وتلو په وخت کې قرار ځي خلق ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضرورت پوره کوي. نو دی رضی الله تعالی عنہ د لشکر سره نه ووتی ویل د جمعې المنځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ادا کم او بیا به په لشکر پسې ورهیسم او ورسېدلی سم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دلې دی. نو ویل ولې پاتې سوی؟ عبد الله ویل یا رسول الله زه په لشکر پسې ورسېدلی سم دا مې خوښه وبلل چې د جمعې لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې ورهیسم ځکه د ده په فکر د جمعې لمونځ
او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا ډیر لوی ثواب دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته یو ډیره لو خبره وکړه چې زموږ ټولو د پاره درس او عبرت دی، بلکې دینی معلومات دي چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل قسم په الله کدم ذکی د مخ ټول شیان خیرات کې هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب وو هغه ته به نه ورسېږي. ورونو شه متوجه سي هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تک کې موجود و ویل کته د مځکې د مخ ټول موجود شیان خیرات کې خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابرېږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تک کې ګټلې دي. هغه نور جنگ او ستړیا لوږې او زحمتونه چې ودوی ته ورسیږي د هغو د اجر او ثواب پښتنه خو مکو. ورونو دغه حدیث شریف روایت امام ترمذی رحمه الله کوي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وجړل. خلق ورته ویل چې شي دي جړوي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نمی تاسي یا تاسي ملاقات ته ډیر شوق دی، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قران مجید یو آیات واوریدي چې په هغه کې اور ذکر شوی وو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا چې دا د سورة مریم 1 نمبر آیات دی. یعنی ستاسو څخه هیڅوک نسته مگر ودغه اور ته د دوزخ واردېدونکي یا ننوتونکي دي چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دي او کافران ورلویږي او دغه پر اور تیرېده ستارب یقیني حکم پر کړی دی. نو زما جړه دغه د اور د بیرې څخه ده. ورونو دای خو د ثواب د پاره پاتې سوی وو او لمانځه ته راغلی مګر ثوابونه هلته و. نو ځکه ویل د اور د بیرې ژاړم او بیا یې وویل الهي ستا په لار کې شهادت تر څخه غواړم. خیر د مسلمانانو لشکر حرکت وکي او د لشکر د حرکت خبر شاوخوا نشر د مدینه منورې د يهودو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا محمد مشت په تورات کې ویل سوی دي که یو نبی د خلق نمونه په داسې طریقه سره یاد کې کفلانی ووجل سو بیا فلانی او کفلانی ووجل سو بیا فلانی هغه نفر ټول وجل کیږي حتی کې د سلو نفر نمونه هم یاد کړه هغه ټول وجل کیږي. یعنی تا اوس د خپل درو قومندانانو نمونه یاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې و. د دې لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوې مسلمان شوی وو هم ملګری دی. لشکر د غسان پر طرف رهیسو هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی د روم پاچا هرقل ته حال ولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لشکر را رهیدي او زموږ او ستاسو په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسو به مقاومت کوئ او که پر تاسو چا حمله وکړه موږ مقاومت کوو. او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي. ورونو دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینو کومک کوي کیا مگر پر هرقل دنیا غالب شوی و هغه مرتد او کافر وو. غسان ته حال ولېږي چې هو زستاس سره يم او سل زره یا 100,000 نفر جنگی لشکره ورته راولېږي. نو د غسان و قبیله ته 200,000 نفر سره یو ځای شو. 100,000 نفر خپل درلوده او 100,000 نفر د روم قیصر ورته راولېږل. اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لشکر کې 50,000 د آس سپاره و
او دا هم درته معلومه ده چې په جنگو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپریده. دلته وغسان ته دونه لشکر سره یو ځای سو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لشکر سره جنگ نه دی کړی بلکې لیدلې هم نه دی. اوس د مسلمانانو لشکر د دشمن په شمیر هیڅ نه دی خبر او رهیدي او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لېږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود وو او د شرحبیل ابن عمر ورور دی. هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړ. نو سدوس د جاسوسۍ لپاره را رهیدي مگر د مسلمانانو د لشکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ هم د کشف او معلوماتو د لپاره نفر لېږل او هلته په مخ کې ناست و او کمن بینولې وو. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولي دغه سدوس او د هغه ملګری ونیول او وی وژل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله سو چې تر جنگ د مخه واخیستل سو او د غسان د قبیله د ورئیس ورور ووژل سو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیله قهر او غضب ورزیات کړ. د مسلمانانو لشکر بیا هم د شمال پر طرف رهیدي څو په معان کې واړو. معان د شام په مځکه کې د یو ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د 100,000 نفر سره د بلقا په مځکه کې اړولې دي او هلته د لشکره سره د غسان د قبیلو 100,000 نفر نور هم یو ځای شوي دي چې په دې حساب د دشمن د لشکر شمیر 2,00,000 نفر کیږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدي چې د دشمن لشکر 2,00,000 نفر دي د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دا نه و چې دوی به د 2,00,000 نفریز دشمن سره مخامخ کیږي. نابوبره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لري و دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو مشران سره راټول کړ. د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لشکر مشران ټول سره یو ځای شو او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. موږ 3,000 نفر یو او دشمن 2,00,000 نفر دي لکه یو دریاب چې را رهوي. ستاسو څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې 2 شپې تیر کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي. خدا مشورې فقط پر 2 نظریو وي. یو نظر داو چې ول جنگ ور سره کوو او بل نظریه داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولېږو شاید نور مدد او کومک را ولېږي یا به مو په جنگ کولو امر کې نو به جنگ کوو. د دوی په مابین کې هیڅ داسې څوک نه وو چې ودی وایي بیرته به پر شا ولاړ سو. ورونو دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګوري. 3,000 نفر د 2,00,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي. صحابه کرامو 2 ورځې دغه 2 نظریو په باره کې مشوره وکړه چې یا جنگ یا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږو. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ولارسو اول یا قوم موږ او تاسو ولی مسلمانان سبیو؟ تاسو جنت نه غواړئ؟ زموږ اسلام اصلا د جنت د پاره دی او اوس دغه دی جنت تاسو و مخته دی. آیا تاسو شهادت نه غوښتئ؟ نو ولی په تشویش کې یاست او ولی انتظار کوئ؟ موږ د خلقو په شمیر، په قوت او کثرت نه جنگیږو. موږ د دوی سره په بل شي نه جنگیږو بیل دغه دین څخه چې الله جل جلاله موږ په مکرم کړیو. پر دشمن درځي د 2 کامیابی څخه یو لاس ته راوړي، یا کامیابی یا شهادت. څو د ټولو رایه داسوه چې جنگ کوو، د کومک او مدد
انتظار نه کوو. پس له هغه څخه چې اسلامي لښکر 2 شپې په معان کې تیرې کړې، نو یې د دشمن ومځکې ته حرکت وکړ، ترڅو چې د هرقل د لښکرو یوه حصه یې د بلقا د کلو په یوه کلي کې چې مشارف ورته ویل کېده ولیده. نو مسلمانانو د مؤته پر طرف حرکت وکړ. مؤته په خپل یو کوچنی کلی دی او مسلمانانو خیمه تر کلی د باندې ودرولې. مګر وروسته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې د کلی په داخل کې واړوي، ځکه کچیر محاصره هم سي بیا هم جنگ کولای شي. او دا معلومه خبره ده چې 200 نفر په ډیره اساني سره کولای شي چې پر 3,000 نفر راوګرځي او د هر طرفه محاصره کوي. نو ویل کومش د نن په مؤته کې محاصره هم سو بیا هم جنگ کولای شي، ځکه د دشمن د پاره د یو کلی یا شار په مابین کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دی. ځکه که مسلمانان په دشت کې محاصره سي هیڅ نسی کولای، او که د نن په کلی کې وي بیا هم خپل جنگ ته دوام ورکولای شي. نو یې د نن په مؤته کې واړول او د جنگ د پاره د باندې راوتل. اوس مسلمانان د کفارو د لشکر انتظار کوي. دا دی د کفارو لشکر را ورسېږي، دوی یې ویني، د لشکر سر او شروع معلومیږي، خو د آخر یې هیڅ درک نسته. لشکر را رهیدي خو آخر یې نه معلومیږي. 200 نفر دي. د اول وار د پاره مسلمانان دونه انسانان ویني. ځینې مسلمانان په بیره کې سوه چې دا څه حال دی، دونه لشکر را رهیدي چې پای او انتها نه لري. نو خود وبېرېده. په دغه وخت کې ثابت ابن اکرم رضی الله تعالی عنه ودرېدی او په مسلمانانو کې تقریر شروع کړ. ویل زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې می ګډون او اشتراک کړی دی. حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډیر، مګر الله جل جلاله موږ کامیاب کړو. خبره د ډیر او لږ نه ده، بلکې خبره د الله جل جلاله سره د صدق او اخلاص ده. نور یې هم داسې خبرې وکړې چې د مسلمانانو د زړه څخه یې بیره ویسته. بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه خپل لشکر و 5 حصو ته وویشي چې مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره ورته ویل کیږي، او د جنگ د پاره آمادګي ونیول شو. او هلته د روم لشکر سره یو ځای شو. د مسلمانانو لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده دي، او سبا جنگ شروع کیږي. سبا سهار پس له لمانځه څخه زید رضی الله تعالی عنه فورا د هجوم او حمله امر وکړ. د روم او غسان د لشکرو هیڅ دا خیال نه وو چې دغه 3,000 نفر دي پر دوی حمله وکړي، ځکه دا داسې مثال لري لکه 3 نفر چې پر 200 نفرو حمله کوي. نو روم او غسان هیڅ دا فکر نه کاوه چې حمله دي د مسلمانانو د طرفه وسی، او ځانونه هم د جنگ د پاره نه و تیار کړي، ځکه سهار وختي د لمانځه وختي. مګر مسلمانان تیار و. په روم او غسان کې قتل او وژنه شروع کړه. د سهار څخه تر ماښامه کفار ووژل. رومیانو او غسانیانو مرګ ولیدي، حتی وبېرېده چې ماته خورو. مګر د کفارو شمیر دونه ډېر دی چې خلاصېده نه لري. په دغه ورځ د کفارو څخه په 100 نفر ووژل شو، او مسلمانان ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم را ورسېده. نه شهید او نه زخمی پکښې موجود وو. رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلق دي، دا بشر دي که جن، دا انسانان دي که پیرانان. 3,000 نفر پر 200 نفرو حمله کوي، او دا حال یې پر جوړ کړي. رومیان او غسانیان پوه سوه چې د یو عادي لښکر سره نه دي مخامخ. دا شپه تېره سوه. په 2مه ورځ بیا مسلمانانو د سهار د لمانځه سره حمله پر وکړه، او د روم په لښکر کې بیا نفر وژل کیږي، په 100 نفر پر مځکه لویږي او مري. د دغې ورځې تر ماښامه بیا دغه حال دی. ماښام بیرته مسلمانان خپل ځای ته ولاړه، او د کفارو لښکر ټوک ټوک دی او په حیرت کې دي چې څنګه دغه لږو نفرو پر موږ دغه حال جوړ کړي. 15 ورځې پرله پسې دغه حال و چې مسلمانان د سهار د لمانځه پر وخت
حمله شروع کی او تر ماښامه کفار وژني، مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېدو امکان نه لري. په 200,000 نفرو څه کولای شي؟ رومیانو چې دا حال ولیدي په شپږمه شپه کې هغو د حملې د پاره ځانونه تیار کړه او د سهار د لمانځه سره رومیانو حمله وکړه. ویل هر ورځ حمله د دوی د طرفه شروع کیږي، نن به موږ حمله پر وکړو. نو د مؤته په شپږمه ورځ ډیر لوی او شدید جنگ شروع شو. ډیر زورور جنگ دی. هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ کړ الصلاة جامعه، چې دا د مسلمانانو د راټولېدو د پاره ژغ او ناره و. ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول شو او ویل خیر یا رسول الله څه پیښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس د روم او مسلمانانو په مابین کې جنگ ډیر شدید شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې ناس دي، اصحاب کرام پر راګرځېدلي دي او د مؤته د جنگ حالات ورته بیانوي، د جبهه مستقیم خبرونه ورته وایي، لکه دی صلی الله علیه و آله وسلم چې ورته ګوري او دوی ته حالات بیانوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د مسلمانانو بیرغ زید واخستی او د کفارو مابین ته ور داخل شو. زید بیرغ پلاس کفار وجني. ورونو زید رضی الله تعالی عنہ په دونه همت او شجاعت سره داسې شدید جنگ کاوه چې به له هغه قهرمانانو څخه د اسلام بل څوک مثل نو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس کفار پر درا ټول سو او زید په تورو او نيزو وهي، مسلمانان د پر شاو خوا د څخه دفاع کوي او کفار یې د لری څخه په نيزو ولي، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زید په نيزو ټوک ټوک او زخمی سو او زید ولویدي غزار او شهید سو. ورونو دا هغه زید رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسلام د مخه په زویواله نیولی وو او زید ابن محمد ورته ویل کېده. دا هغه زید دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اندازې زیات ګران وو او تر نور ټول خلق د مخه په اسلام مشرف شوی دی. د زید رضی الله تعالی عنہ د ژوند او حالات به د بحث په شروع کې درته بیان کړی دي او نن یې د شهادت ورځ و چې د مؤته په جنگ کې شهید شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم او اصحاب کرامو ته د جنگ د میدان مستقیم حالات بیانوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زید شهید شو، ویل اوس د مسلمانانو بیرغ جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ واخستی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی وو او د روم په لشکر ورننوتی. د روم د لشکر ډیر نفر پر راګرځېدلی دي. دغه حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله تعالی عنہ کوي او وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د نفرو د ډیروالي په سبب جعفر رضی الله تعالی عنہ نسی کولای چې یو قدم هم مخته ولاړ شي. تاسو دغه جنگ فکر او تصور وکړئ چې د کفارو زحام راټولېدل او حمله پر جعفر رضی الله تعالی عنہ دونه ډیر وي چې یو ګام مخته نستلای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل جعفر د خپل آس څخه راکښته سو، آس یې په تور ووهه او وی وشي. دا هغه اول آس دی چې په اسلامی جنگو کې وجل کیږي او جعفر رضی الله تعالی عنہ په جنگ شروع وکړه. پر څو ولاړ دی او پیاده جنگ کوي ترڅو رومیانو په تور حمله پر وکړه او راسته لاس یې ورپېکي. جعفر رضی الله تعالی عنہ بیرغ په چپلاس ونیوي، کفارو پر چپلاس ووهه، چپلاس هم پریسو. جعفر رضی الله تعالی عنہ بیرغ د لاسو په هغه پاته حسن ولیدي، پر دغه حال هم بیرغ لوړ ساتلی دی خو جنگ نسی کولای ځکه دواړه لاسونه پریدي. په دغه وخت کې د رومیانو څخه یو نفر حمله پر وکړه او داسې په تور ووهه چې پر دوه حصے تقسیم کړي او جعفر رضی الله تعالی عنہ دوه ټوټې پر ځکه ولوېدي.
ورونو موږ ته اسلام په مفته او آسانه نه دی راغلی او نه تر موږ پورې په خپل را رسیدلی دی، بلکې په هر وخت او هر زمان کې د صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر دغه اوسه پورې خلقو د اسلام د نشرولو او ساتلو د پاره مالی او ځاني قرباني ورکړي دي. دغه قرباني یو مثال او نمونه دغه اوسنۍ قصه ده. خو که زه اوس تاسو څخه پوښتنه وکم چې تا د اسلام د نشرولو د پاره کومه قرباني ورکړې ده، د اسلام د لوړوالي او کامیابی د پاره دې څونه مال مصرف کړی دی؟ آیا دونه پیسې چې د یو ځای په واده کې مصرفوي یا وخت پر یو ځای د اسلام د ترقۍ د پاره مصرف کړی دي؟ د دغه پښتنو په باره کې به ستا جواب سوي. ماته جواب مه وای، خو د ځان سره فکر وکړه چې آیا د اسلام د ترقۍ د پاره دي قرباني ورکړي دي او کله بالمقابل د اسلام په نړولو کې حصہ اخیسته ده. د اسلام نړول دا نه دي چې کولنګ د پلاس کعبه شریفه یا یو مسجد ته ولاړ نړوي، بلکې په اوله درجه کې د اسلام نړیده دادي چې ته د هغه د آبادولو څخه آرام او بیغمه کښینې. که زه او ته د اسلام د ترقۍ د پاره کار ونکو، آیا کفار براسي دغه کار به وکړي؟ او د اسلام دوهم نړول دادي چې په خپل ژوند کې د کفارو تقلید او متابعت اختیار کړي، اسلامي اوامر هیر کړي. د اسلام دریم نړول دادي چې یو څوک دی وشه کار ته وروبولي، ته د هغه ضد او مقابل ودرېږي. که یو واعظ او مبلغ یا دعوت کوونکی پیدا سي، ته د هغه د حیثیت د خرابولو د پاره تبلیغات پسې شروع کړي. داسې نورې ډېرې خبرې سته چې دغه ځای د بیانولو د پاره مناسب نه بولم. فقط دونه وایم چې ډېر د افسوس ځای دی چې موږ دغه الهي دین چې په وینو تر موږ پورې را رسول سوی دی او دغه ډکه پیاله په خپله چپه کوو، د اسلام احکام پرېږدو او کفري اصطلاحات یا نفسانی او شهوانی غوښتنې په خپل ژوند کې رواجوو. په خوله اسلام اسلام وایو، خو عملونه او لباسونه مو د بل چا دي. په ښکاره د اسلام نارې وهو، خو زړونه مو په هغه شیانو پورې تړلي دي چې هغه ضد د اسلام دي. برته به هغه خپل قصې ته ولاړ سو. راوی د حدیث ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا پس له جنگ څخه د شهیدانو بدنونه راټولېده. د جعفر رضی الله تعالی عنه د بدن په نیمه حصہ کې 110 زخمونه ولیدل سو او په ټول بدن کې د تورو، نیزو او غشو 290 زخمه و. په بل روایت کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د مؤته په جنگ کې موجود وم. موږ په جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسې ګرځېدو چې په شهیدانو کې مو پیدا کړي او د په بدن کې مو 290 زخمه ولیده چې د تورو او نیزو یا د غشو واري و او دغه ټوله هم د مخ په حصہ کې و. دغه احادیث روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی. او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې و اصحاب کرام ته وویل جعفر پس له هغه څخه چې دواړه لاسونه پریس و شهید سو. الله جل جلاله ودته دغه لاسو په عوض کې د یاقوت و زرونه ورکړه او دای به د قیامت تر ورځې په جنت کې په دغه وزرو هر چیرې چې د خوښوي الوزي. نو ځکه ودرغ الله تعالی عنه ته جعفر طیار ویل کیږي، یعنی الوتونکی. ورونو دا یې تر قیامت د مخه اجر او بدله ده او هغه څه چې الله جل جلاله ودرغ الله تعالی عنه ته د قیامت په ورځ ورکوي هغه تر دې ډیر دي او موږ یې هیڅ تصور نسو کولای. اوس نو د جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت د دوهم وار د پاره بیا د مسلمانانو بیرغ ولوېدی، خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورغلی او بیرغ یې پورته کړ. دلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بیرغ عبد الله ابن رواحه پورته کړ. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت شو. په خبرو کې سکته وکړه. څنګه چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د انصار څخه وو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سکته کولو یا چې پیدل سره انصار په تشویش کې سو، وارخطا سو چې څه پېښه سو.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی ساکت سو؟ ځکه هلته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په شک او تردد کې سو چې بیرغ واخلم کیا. ځکه د ولید چې هغه دوه نفر چې بیرغ یې اخیستی وو د په حضور په دغه شدید او خطرناک حالت کې د جنگ یو په بل پسې شهیدان سو. نو دی رضی الله تعالی عنہ د لږ وخت د پاره په فکر او تردد کې سو او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت سو. ځکه په هغه نورو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې فلانی بیرغ واخیستی او ورته مخ سو او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په وار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل عبد الله بیرغ واخیستی او ساکت سو. نو خود د انصارو چهرو او رنگو د دې بیر څخه تغییر وکړي چې عبد الله داسې کار نوي کړی چې د دوی نوي خوښ. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ د ډیر لږ وخت لپاره په شک او تردد کې وو او بیرته ژر متوجه سو او دا شعرونه یې وویل: اقسمت یا نفسي لتنزلنه كارهة او لتطاوعنه قد اقبل الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه. يعني اے نفس او ځانه ما قسم کړی دی که خوښ یې کنه خوښ چې ته به دې میدان ته ور داخليږي. خلق ور د مخسبه خپل کمانی او لندې ټینګ کړي زه ولې تا وینم چې جنت نه خوښوي. نور شعرونه هم وویل چې په هغو کې د زید او جعفر رضی الله تعالی عنهما همت او شجاعت مړانه او قربانی بیانول او ستایل او ویل: ان تفعلي فعلاهما هديتي وما تمنيتي فقد اعطيتي. يعني کته د هغو دوه زید او جعفر کارونه وکړه نو هدایت ترته وسو او هغه شی چې تا غوښتي هغه درکول سو چې مقصد یې فی سبیل الله شهادت او جنت وو. نور بیتونه هم وویل او ورته مخسو پر کوپارو حمله وکړه. دغه د حمله او د هجوم په وخت کې یو د اصحاب کرامو څخه چې د اکازوی وراغلی ورونو. دا خو درته معلومه ده چې جنگ به د سهار څخه تر ماښامه پورې دوام درلودي. په جنگ کې د تفریح، هوسایي او ډوډۍ خوړلو وخت نه وو. چې سهار به جنگ شروع سو تر ماښامه به پرله پسې جنگ کېدی. نو خود ډیر به وژوه. په دغه وخت کې چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شعر وایي او غواړي چې د کفارو په لشکر ورګټ سي، هغه د اکازو یې راغلی او یو څه غوښي ورسره وي چې هغه د پسه دورانه هډ وو او غوښي پوری مشتي وي. ویل دغه وخوره ځان قوي او تکړه ستړي او وژي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په دغه هډ غاښ ولګاوه او یو څه غوښي په خله کړه. خو حالته په لشکر کې د تورو شرنګي او ناری دي. وځان ته وویل تلا په دنیا کې او غوښ ته وکتل. ویل چې دغه غوښي خورم دا ډیر اوږد ژوند دی. غوښي وګرځولې او توري ته ور حمله کړه. د روم په لشکر نه نوتی. د روم په لشکر کې د نصراني عربو یو ډله و چې د غسان د قبيله څخه و او د هغو مشر او قومندان مالک ابن رافله نومې دی. پر دغه ډله حمله وکړه او هغه مالک د دوی مشر یې ووژي. نور یې هم شدید جنگ وکړي. څو هغه نصارا عرب پر در رضی الله تعالی عنہ راټول سو او دی رضی الله تعالی عنہ یې شهید کړي. او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې خپل اصحاب ته دغه جنگ حالات وایي او وی فرمایل عبد الله د کفارو سره جنگ وکړي ترڅو چې شهید ووجل سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دوی درې سره د سرو زرو پر چپرکټو جنت ته یوړسوه او زه د دوی تختونه په جنت کې وینم مګر د ابن رواحه تخت د هغه نور دوه د تختو څخه لږ لري یا ورسته دي. صحابه کرام ویل ولی یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل عبد الله چې کوم وخت بیرغ واخیستی یو څه په تردد کې سو. دغه لږ تردد او تاخير
د درجه تر هغه نور دوه ملګرو تر درجه لږ ورکمه کړه. اوس د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ په شهادت د مسلمانانو بیرغ بیا ولوېدی او کښته سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پس له د څخه بل څوک د بیرغ په اخیستلو نو مکلف کړي. نو خود د مسلمانانو لشکر سره وپاشل سو، ځکه مشر امیر او قومندان نه لري او بیرغ هم ولوېدی. تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار.